سلامونه نیکهیله احترامات زه یم اکرام او تاسو ګورئ ټیکنیک سټوډیو. نننۍ ویډیو چې راغله زموږ د ډیجی سکل د اپ په حوالې سره ده چې ډیجی سکل کم LMS والا کم اپ چې دی هغه موږ څنګه په موبایل کې استعمالولی شو، څنګه ویډیوز چې دی هغه موږ پای باندې کتی شو، بل ایکسرسایز به په کوم ځای کې ګورو، کویز به کوم ځای ګورو. نو دا ویډیو چې دا د هغه نوي سټوډنټس لپاره دا کم سټوډنټس چې په بیچ 10 کې چې دی انرولمنټ کړی دا یې نه مخکې نه و کړی، نو هغو شاید چې په دغه باندې نه پوهېږي، په اپ باندې نه پوهېږي، او یا کیدای شي دا پته ورته هم نه چې د دې اپ شته که دا به موږ صرف په ویب سایټ باندې ډایرکټ ګورو. نو تاسو به څه وکئ چې سیمپل تاسو به راشئ او پلی سټور به راولئ او پلی سټور کې به تاسو ولیکئ ډیجی سکلز ټیک ده LMS دا به تاسو ولیکئ او دا تاسو سرچ کئ نو تاسو سره به دا کولاو شي. تاسو سره به دا انسټال نه وي نو تاسو به دا انسټال کئ. ټیک ده، نو چې کله تاسو دا انسټال کړئ د هغې نه پس چې دی نو تاسو به دا اپ بیا کولاو کړئ. دا چې تاسو کله کولاو کړئ دا به داسې تاسو سره تاسو ګورئ دا به ستاسو سره داسې کولاو شي او په دې کې چې دی نو اولنی به تاسو ته څه شو کېږي چې تاسو ته به تاسو کوم کورس کې چې دی تاسو انرولمنټ کړئ نو اوس زما سره کریټیو رایټینګ دی نو تاسو ته به دلته کې هغه کورسز شو کېږي. اوس نو پروګرس ډیټا چې دی دې نه مطلب دا دی چې دا کورس مونږ اوس شروع شو نو مطلب په دې کې مونږ څه پروګرس نه دی کړی. ټیک ده، نو په دې کې دا کم د کلندر دا نشان چې ښکاري دې نه تاسو کتلی شئ خپل ویډیوز. په دې کې اوس دا 3 ویډیوز چې دي دا کتی شوي دي، دا نور نه دي کتی شوي. نو دا ویکلی دا ویډیوز راځي نو دا اوس فرست نمبر ویک چې دی هغه زموږ سره اویلیبل دی او زموږ سره نور ویکس چې دي هغه نه دي اویلیبل، دا تاسو نشئ کتی څو پورې چې دا ویک راغلی نه وي. ټیک ده، نو هر هفته کې چې دی نو دا ویډیوز راځي تقریبا چې دی نو په هر ویک کې 15 16 17 ویډیوز دي نو هغه تاسو د دې ځای نه به تاسو ګورئ. کله چې تاسو دا وګورئ نو دا ټیک نشان نشي دا ویډیوز کتی شوي دي. ټیک ده، دغه شان زموږ سره چې دی نو دا بل نشان چې دی دا نوټیفیکیشن دی چې د ډیجی سکل د طرفه تاسو ته دغه راشي نوټیفیکیشن نشونه تاسو دلته شو کېږي هغه هم تاسو د دې ځای نه کتلی شئ. ټیک ده، د هغې نه علاوه زموږ سره دا بل چې دی نو دا زموږ سره پروګرس ټایم لاین دی تاسو ته ښایي چې یار تاسو څومره مطلب چې دی نو هغه کورس کې پروګرس کړی دی او څومره نه دی کړی. تاسو دلته بهر هم ښایي او دغه ځای کې هم ښایي. ټیک ده، د هغې نه علاوه چې دی نو دا تاسو کورس اوورویو هم کتلی شئ چې دې کورس کې زموږ سره څه څه ښوولی شوي دي او دا ټرینرز چې دی زموږ سره څوک دي نو تاسو د دې ځای نه کتلی شئ. د هغې نه علاوه زموږ سره چې دی نو بل پریویس دی نو پریویس چې دی دا کرنټ زموږ سره دا کورس سور دی او پریویس چې دی نو په هغې کې چې تاسو د دې نه مخکې مطلب بیچ 9 کې کوم کورسز کړي نو هغه تاسو د دې ځای نه کتی شئ. په 8 کې کړي، په 7 کې کړي، که نه یې کړي نو تاسو ته دلته به دا نه شو کوي. ټیک ده، که تاسو فرض کا په بیچ 10 کې صرف ایډمیشن کړئ انرولمنټ کړئ. د هغې نه علاوه زموږ سره ټاسک دي نو په ټاسک کې زموږ سره یو ایکسرسایزز دي یو کویز دي. نو الن ساعت چې دی نو په دې کې راغلي نه دي خو چې کله راشي ایکسرسایز نو تاسو ته به نوټیفیکیشن هم شو کېږي او په دې ایکسرسایزز کې دلته به تاسو ته ښایي چې ایکسرسایز نمبر 1 چې دی هغه دا دی د هغې فایل بیا څنګه ډاونلوډ کېږي، څنګه به ایکسرسایز رقم دا به موږ په مخکې ویډیوز کې ګورو چې کله ایکسرسایز راشي. ټیک ده، کویز دي زموږ سره په دې کې مختلف کویزز دي او ایکسرسایز دي نو هغه موږ سبمیټ کوو د هغې طریقې به موږ ګورو. نننۍ ویډیو صرف د اپ په حوالې سره چې اپ څنګه کار کوي او په اپ کې موږ څنګه کارونه کولی شو، څنګه استعمالولی شو. نوټس بورډ دی نو په دې کې زموږ سره مختلف چې دی نو نیوز اینډ ایونټس چې دی هغې د طرفه د ډیجی سکل چې کوم ورکولی کېږي کوم راځي نوټیفیکیشن هغه تاسو دې نه کتلی شئ. امپورټنس لینک کې زموږ سره د دوی خپل چې امپورټنس کم لینکس دی د کورس مطابق نو هغه دوی ورکړي هغه هم تاسو چې دی نو هغه کتلی شئ، ایکسپلور کولی شئ. دا به خپله تاسو نور ایکسپلور کوئ چې نور دا په دې کې مختلف چې دی نو مونږ کارونه څنګه کولی شو. نو دا و د ډیجی سکل اپ چې هغه تاسو وکتو چې په دې کې به مونږ دا آپشنز چې دي څنګه استعمالو، ویډیوز به څنګه ګورو. یو ویډیو تاسو ته پلی کړم په دې باندې ما کلیک وکړو، زه واپس لاړ شم بیک. دا ګورئ دې کلندر باندې ما کلیک کوم دا ستاسو سره کورس کولاو شو. تاسو کم نمبر ویډیو ګورئ لکه فرض کا فار ایگزامپل 3 پورې ما کتل دی 4 نمبر باندې کلیک کوم دا ویډیو به زموږ سره پلی شي دلته کې. ټیک ده، د دې ویډیو متعلق که فرض که تاسو په دې باندې په خبره پوه نه شئ په دې ویډیو کې نو هغه تاسو دلته کتلی هم شئ. دا لاندې تاسو وګورئ په دې کې دا ټاپک ډسکشن چې دی دا اوپن دی، دا الو پورې اوپن لکه مطلب ویک نمبر 1 شروع د یوې هفتې پورې چې دی نو دا ټاپک ډسکشن چې دی د ویک نمبر 1 دا به اوپن تاسو ته څه کوېسچن کولی نو اسک کوېسچن باندې به تاسو کلیک وکئ. دلته کې تاسو خپل کمنټ ولیکئ چې د څه باره کې مطلب په دې ویډیو کې تاسو په څه ځای نه پوه شئ هغه خبر دلته ولیکئ. که تاسو په اردو کې لیکئ یا تاسو په انګلیش کې لیکئ نو په دوانو کې لیکلی شئ تاسو ته به د هغې انسر میلاویږي. ټیک ده، نو دا ډیجی سکل ټیم چې دی نو هغه دا ګوري او تاسو ته دې انسر درکوي. ټیک ده، تاسو څه مسلې نو دلته هم تاسو تپوس کولی شئ او زما نه هم تپوس کولی شئ، زه به هم تاسو ګایډ کوم.
امید دی چې ویډیو باندې تاسو پوه شئ اپ تاسو پیژندو اپ تاسو استعمال ولیدو چې دا څنګه استعمالېږي سمپل ساده استعمال دی ټیک ده نو د دې نه تاسو ساين اوټ کولای هم شئ دا اول تاسو چې کله اپ انسټال کړئ نو تاسو دا غوښنه دا ساين کولای شئ او دې نه تاسو ساين اوټ کولای شئ بل اکاونټ تاسو غواړئ پاسورډ چینج کوئ خپل ریزلټ ګورئ پروفایل کې سیټینګ کول غواړئ آنلاین سپورټ غواړئ دا ډیجی سکل له طرفه نو هغه تاسو دې نه کولای شئ ٹھیک ده نو د نیکسټ ویډیو پر اجازه راکئ او خپل ډېر خیال ساتئ د الله په امان